خای پښتون تعالی زار شم زکه د پښتون خپل ځان ختم کو د پښتون په خپل باندې ځان مړ کو یو مهمان باندې یو ملما باندې نو ملما ژوند بچ کو او د خپل باندې مړ شلو د ملما باندې داسې پښتون په قرباني غزګه چې پښتون په خپل ملما باندې ځان وجلی دا کټ خبره ده به ثابت شل زکه چې دی پښتون په یو هغه باندې ځان قربان کو ملما باندې نو تقریبا د روجي ته 20 منټ پاتې او دی او کسر روانو کسانو را پکړې مال فاروق دی مال او زیاره کا ځګي د ګودام کې زپټ شل ما پسې کسان پسې د ما وجلی هغه د ټوپک ولاسو باندې هغه سره 25 کسه په دی فاروق باندې رال موږ د کس سراله دا کس موږ راکړه او موږ دا کس په کار دی نو فاروق ته ویل دا زما ملما دی عزت الله دا نشم درکولې نو هغه ټوپک په لاس پسې راغلی ناغه دا وته موږ لراکې ناغه نور کو فاروق ول نور کو دا زما ملما عزت الله دا څنګه درکړم هغه سره په دې باندې جګړه شو نه خطا وشله به د فاروق ویشت په ځای باندې نو او فاروق به زخمی شو فاروق په زخمی په حالاتو کې به هغه کې د فاروق سره د وخت تمانچه باندې هغه هم درې کسان تی ویشتل نو دغه سي پښتون د وګرځګه چې مهماني بچ کړو او خپل ځاني مړ کو په دې ملما باندې نو داسې پښتون قرباني غزکه چې دغه کسر پسیو نو 25 کسو پسیو د ملما پسې او دای وجو نو دی وخت فاروق دکان ته د کسر نه وته نو ډېر زبردست کار دی فاروق کړو ځکه چې خپل ځاني په قربان کو د ملما باندې نو دغه سي دغه ځکه چې د فاروق بیا غزي کې نږدې کم خلک ټول خلک راووتل او دغه د جګړه ډزې وشلې ځکه چې بیا نږدې خلکو د ملمان کم کسان چې راغلي د 25 کسه نور بیا ټول وتښت درې پکې ویشتل مړشل او د یو نور به وتښتیدل نو دا وخت کې فاروق ډېر زبردست کار وکړ ملما ژوند یې بچ کو خپل ځاني مړ کو په دې ملما باندې نو ځکه چې پښتنو مهمان باندې او ځان وجلی قربانوي نو دا غته نن د بیا ثابت کړه چې خپل ملما باندې د او ځان قربان کړو ځکه چې هغه په سیرا پسی او د خپل ګودام کې خپل دکان کې د ځای ور کړو نو دا ډېر زبردست کار وکړو دا سي پښتنو له قرباني ځکه چې پښتون په کس هغه پس دا خبره وکړه چې هغه په ماتکار کس پنجابي او هغه دا خبره وکړه په پښتون بالکل دا ثابت خبره ده چې پښتون مهمان باندې خپل ځان وجلی نو ما ومنه لږه چې د کس په ملما باندې او ځان مړ کړنو د فاروق نو دا موږ خو مخکې نو لیدلې خو بده یو د زبردست کار وکړو ځکه چې موږ د سنت هغه د پیجنو خو صرف دا یو کار یو کړو دا خبره د زړه تفسیر د زړه وایرل ملتاف سره په دې فاروق یو د خسته د زبردست کار وکړو لکه چې د روجمات 20 منټ پاتې او دا کسان پیراغله دې وخت به فاروق هم وشتل ما دا ویډیو تاسو سره شریکوم دا ویډیو فیسبوک باندې ګوره فیسبوک پیج سره فالو کړئ او یوټیوب باندې ګوره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ سو ډیره مهرباني ویډیو مخکې ملګرو سره هم لازمي شریک کړئ او ډیره مهرباني والسلام